أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واذكر او یاد کا اخا عاد ورور عادیانو اني هغه پیغمبر هود علیہ السلام اظهر کلا انذرا چاغیر ور کړي وا قوم هو خپل قوم ته بالاحقاف احقاف د ریګو غټي غټي ټیلو ته ویل کیږي او دا علاقه دا سیوا چې هوا پیراشي ک تاسو د ریګستان چرته لیدلې تاسو لوی غرونه ودري او کله به چې هوا پیراشي بل طرف ته ودري وقد پتا کی سرا خالتن نظرو تیر شوی دی اغه يرون کی ان نظرو يرون کی من بین یدیه ددن وړاندې او من خلفه او د دین ورستهم الله تعبدو چې تاسو چې عبادت مکوا الا الله مگر د الله تعالی سوا د الله تعالی نه انی بشکز اخاف یری کما علیکم پتا سبحان دی داود علیہ السلام خبر الله بیانې عذاب یوم عظیم عذاب دغلو یورزنا قالو دی اولی اجئتنا آیت راغلی منگتا لتافکنا چی تواړی منگا عن آلهتنا منگ خپل معبودانونا دا منگ چی ځان تکم نیولی دی منلیم دی تا دا اراده کړی دا چې منگ دین واړی فاتنا بس راوړه منگا راولا بما هغا تعیدنا چی تی وعده کوي یا تیاری منگنا که یا خبره د وعید نه وي یا خبره د وعده نه کنا تیاری منگا دام سیدا تی وعده کوي منگا سرا دام سیدا ان كنت كثيرت من الصادقين در اشتیا و ان كنا کتر اشتیا و ان راولا دا کله برازیار وخت مونږ یاره ورازینا قال اولی هود علیہ السلام انما العلم بشک علم د دی وعده د عذاب د قیامت او یا د سزا عند الله الله سره ده او ابلغکم او زرا صومت استا بما هغه شی ارسلت به چې زر علی گله شوی ما پاغه باندې زما کار خود عذاب را لګل نه دی او نه زما کار د عذاب د پاره وخت خودل دی زه خود الله پیغام رسایم زه دغه پیغام رسانی کوم ولکنی او لیکن زه اراکم ګورم تاسو قوم انداس یو قومي تجهلون چې جاهلیه فلما بهر کلا راوه چې اولی دل دی اغا عارضن یو ورزا یو او چې دون کې اغا لګي هوا د ورځې په صورت کې مستقبلا چې مخامخ وا راتلون کې وا او دیتهم د دې په میدانونو باندې قالو دی اولی هاذا دا عارض وريزدا ممطرنا چې باران برا کی مونږه تا راو بره وریږي په مونږه باندې دا خبره راوچته شه اوس په مونږه باندې باران به وریږي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بخاری شریف حدیث ته عائشہ رضی الله تعالی عنها روایت ته چې کله په هوا کې اسمان کې ورځي اولی دی او یا به هوا راوچته شوله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر زیات پریشان شو او د پریشانی کیفیت به دغه په چهره باندې ښکارا و نو ما به پښتنه وکړه چې یا رسول الله دا څه خبره ده چې ورځ راشي او یا هوا راشي به تیاریږي او پریشانی راشي پتا باندې و اے عائشه مخکې قومونو باندې وامده کرانګي ورځ به راوچته شوي او هغه به دا خیال و چې کباران بکیږي او رحمت به وي او د الله تعالی طرف نه به مونږ باندې به مسمبر برابر شي او حال دا چې هغه په باغی باندې عذاب وو نو زه یریګه ما چې اسنه چې زمونږ د دې قوم او د دې امت ګناهونه دا سبب د عذابونو ګرځيږي ممطرنا باران وو وریږي په مونږ باندې بلکې هوا اومغه ما هغه شی او استعجلتم چې دی توندی کړي وا تاسو توندی کړي وا به باغې باندې بل هوا مستعجلتم به دا هغه شی چې تاسو بیړه کوله باغې باندې ریح هوا ده فیها باغې کې عذاب ده علیم دردناک وش په اتو ورځې مسلسل سلی وا او باغې کې د اور شغلې بوي باکره اور شغلې بوي او دی اور سره تاس نشول الله دې موږ تاسو معاف کړي تو دمرو
چې بربادولی کل شیء هر یو شی بامر ربها په حکم د رب د هغه د هوا فاصبحوا بشل دوی لا یرا چې نبلی دل الا مگر مساکنهم کورونه دوی کذالک هم د غرنګي نجزی موږ سزا ورکو القوم المجرمین قوم مجرمانو ته سړی ختم شو مال ختم شو زینه ختم شو هغه د کورونو نشانات پاتې شو ولقد بتاکیک سرا مکنناهم غ طاقت ور کړو دوی ته فیما په هغه سکی ام مکنناکم چې مونږه طاقت نه در کړې تاسو ته اغمرا فيه باغی کې وجعلنا او مونږ ور کړیو جوړ کړی مو لهم غوی د پارا سمان غوګنا او ابصارا او سترګي او افئده او زلنا فما اغنا بس اغین لری نقل عنهم داغینا ان پکار را نغلل سمعهم دغوګنا د اغوی ولا ابصارهم او نسترګي د اغوی ولا افئدتهم او نزلنا د اغوی من شيء هیڅ شی دا ورته پکار را نغلل اظهر کلا کانو چودوی یجحدون چه انکار کو یجحدون چه انکار کو بی آیات اللہ دا اللہ دا آیاتوننا وحاقا اور آگیر شو بهم پا دوی باندی ماها انہاغا عذاب کانو چودوی بیهی اغی پوری یستحزئون چه ٹوکی بکولی ولقد بتاکیک سرا احلقنا منگا حلاکڑی دی ماها حولکم چه گیر چاپیر دیستاسونا من القرآ دکلونا وصرفنا او مونږه اړولې راړولې دي یا په هر انداز کې مونږه بیان کړې دي په بیل بیل انداز کې مونږ بیان کړې ده الآیات نشانه آیاتنا لعلهم شاید چې دوی دې د پاره چې دوی يرجعون واپس راوګرځيږي فلولا بیا ولي ونشو دا سی ولي ونشوا ولنو نصرهم مدد دوی ان دوی ته مدد ولي ورنکللو الذين او کسانو اتخذوا چې دین نیولیو من دون الله سوا د الله تعالی نور خدایان صد پاره نیولیو قربانن دا خبره په سورته زمر کې مشي او آیت نمبر 3 کې چې وایي چې مونږه د دوی عبادت نه کوو مونږه صرف د تقرب ذریعہ ګرځو دا رسیدلی دي او مونږه د سره تعلق جوړو نو چې د رسیدلی دي نو مونږه هم الله ته ورسېدي نو الله فرمایي دلته جواب ورکړي چې کدا تاسو د تقرب ذریعہ جوړه کړی و نو تاسو ته د الله د عذاب نه بچي ولې نکړي قربان اند دې دغه تقرب چې تاسو حاصل کړو قرباني خو تقرب توای کنه د موږ چې قرباني ورته وایو د بمدي بنیاد باندې چې د قرب نه د قرب وای نزدېکت ته یعنی داس یو عمل چې هغه بنیاد باندې ته الله ته نږدې شي د الله نزدېکت حاصل کړي نو دغه ورته قرباني وای مال ورکی قرباني ورکی ګډ حلال کې وغیرہ یا نور داسي قربانیو کې نو تاسو چې هغه کسان یا هغه خدایان یا هغه بوتان یا هغه قبرونه رسیدلی دا تاسو د قربت ذریعہ ګرځولا نو هغه قربت چرته لاړو چې د الله د عذاب نه اخلاص نکړي هغه به تاسو په کم وخت کې بیا پکار راځي چې دلته پکار نه غي الہتن معبودان بل کې ضلوا ورکشل دا ځای شولات نه ورکشل ګډ وډ شل چرته وغونه انهم د دوینا وذالک اوم د غرنګي افکهم دا دروغ د دی وما اغا کانو چې ود یفترون ځان نبی جوړول افترا دروغ تړل ته ویل کی و اذ هر کرا صرفنا چې مونږ راوړل الیک استا طرف ته راتاو مقلل تا طرف ته نفرن یوډلا من الجن د پریاننا یستمعون القرآن چې اوریدل باغی قرآن بخاری شریف کې د دې روایت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما چې کله د قران کریم د نزول په وخت کې چې کله قران کریم نازل دو نو فرشتہ پریان مطلب د اسمان ته برسیدل التنمت اوازونه د فرشتو یا څه احکامات د فرشتو څنګه چې الله شان سره مناسبه ده یا څنګه چې اسمان کې بوی دا سلاري وغیرہ ال د بتلې او دا شیونه براوستل او بیا به خپلو د دینه جمعیان وغیرہ ته بیان کو چې داسي کول دي داسي دی هغه به خلکو ته بیان کو او بیا به خلکو په غیبه اعتماد وکاو دیت لتل عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې ال تولیدل چې دی اسمان ته خطل نشي او د اسمان نډيري مضبوطی غیر چاپیر پیاري لګیدلی شوی دي او چې لګ نږدې کیږي نو ډیره درنه شهاب ثاقب یعنی د اور هغه شغله په دی باندې لګول شي نو پیریان حیران شول پیریان چیرې خبره خوشتا چې الله تعالی لکه څنګه چې موږ په دلارو کې مسل کوو چې پولیس ولا وګورو فوج وګورو ډیر راجمه یې پیری کوي موږ یې چلشته دلته نو دا غننګ دیم حیرانو چې څه خبره ده داسي یا په دې دنیا باندې عذاب را روان دي او یا داسي څه بل څه خوش خبری را روانه ده خو بهر څه کیفیت موجوده سورته جن کې به د نور تفصیل ان شاء الله راشي او دا خبر هم دلته تاسو واورئ نو پوي بشي ان شاء الله
چنانچه دا پریان دا ټول بده باندې پریشان او حیران چې څه خبره ده ولی مونږ بره نشو خطلې بیا دوی چکر لگاو نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عقاز غمیلې تروانو او د نخلې په مقام باندې هغه د فجر منځ کو د سحر منځ کې هغه تلاوت کو او سحر